ځینې ځوانان زه ګورم وایي پوهنتون مې لوستی خو بېکاره یم، هغوی وظیفې او دندې نه لري یا هم شخصي کاروبار نه لري. څو مهم لاملونه دي. لومړی لامل خو دغه دی چې د پوهنتون دغه تخصص چې د لوستی دا د ده د داخلي رغبت او د داخلي مینې او د ده د هغه کوم استعداد چې الله جل جلاله د هغې لپاره د انسان پیدا کړی د پوهنتون تخصص د درست انتخاب نه دی کړی. کانکور ته ورغلی چې په هر ځای کې ورویشتل شوی او هره فاکولټۍ ته چې لاړ دی هماغه د اختیار دی و یو نوم دی پوهنتون دی زه به شهادتنامه واخلم. دا لومړی عامل دی او دا خطرناک عامل دی. دلته ځوانانو ته زما نصیحت دغه دی چې تاسو هغه فاکولټه اختیار کړئ، هغه تخصص اختیار کړئ چې هغه ستاسو داخلي رغبت وي او تاسو په هغه کې بیا وکولی شئ چې وځلیږئ. دویم لامل یې دغه دی چې اکثره ځوانان چې هغه د خپل رغبت او د مینې تخصص هم اختیاروي هغوی په نظري لوري باندې توجه کوي. امتحان دی او کارخانگی ده او مطالعه ده او کتاب دی. هغه مهارت یا سکیل چې کوم انسان ورته ضرورت لري نو هغه ده په درسته اندازه باندې نه دی ادا کړی. په دې مفهوم باندې چې تطبیقي لوری ډېر زیات ضرور دی، ډېر زیات مهم دی. لکه په طب کې چې مثلا سټاج دوره موږ لرو، په نورو فاکولټو کې هم دغه تطبیقي لوری ډېر زیات ضرور دی. هغه ځوانان چې غواړي چې هغوی وځلیږي او ښه کار پیدا کړي او یا هم ښه بزنس ولري. دریم لامل د دې ځوانانو په تأسف سره ووایم ړوند تقلید دی. وایي چې فلانی د دې فاکولټۍ نه فارغ شو او دلته وظیفه ورته پیدا شوه یا پلانکی بزنس یې شروع کړ او کامیاب شو. دغه بېځایه مقارنې او مقایسې د نورو سره دا هم یو لامل دی چې ځوانان نشي کولی چې خپلو موخو او خپلو اهدافو ته ورسیږي. او څلورم لامل د ځوانانو دغه ترکیز یا د فوکس چې دی دغه هم کمزوری وي. کله کله ځوانان مشتت شي سره په هر چوش کې مشغول شي. یو ځوان دی هغه وایي چې زه په راتلونکي غواړم چې ډاکټر شم او هم په سیاست کې ګوتې وهي او هم غواړي چې بزنسمن شي او هم غواړي چې هغه په میډیا کې هم وځلیږي. نو ټول کارونه سره نه کېږي. څه متل موږ تاسو لرو وایي چې دوه هندوانې په یوه لاس کې نه نیول کېږي. نو دا فوکس او دا ترکیز ډېر زیات مهم دی. که ستاسو د کور په مخ کې یوه وچه ونه وي، هر ورځ راځئ او تبر در سره وي او 15 وارونه د وچې ونې ته ورکوئ، په یو ځای کې 15 وارونه ورکوئ هر ورځ. نو تاسو یقین وکوئ چې هماغه ځای چې غلط نه شي په همدې ترکیز باندې چې تاسو وار کوئ په یو وخت کې به دغه ونه وچه ونه چپه شي. یا هم که یو ټولګی د خلکو وي ولاړ شي چېرته ځمکه وي او غواړي چې دوی د ځمکه ژوره کړي، 2 متره دلته شي، 3 متره دلته شي، 4 متره دلته شي، 5 متره دلته اوبه نه کوي. خو د ټول مترونه که راغونډ کړو سره نو بیا موږ تاسو ته بیا اوبه کوي. نو ځوانانو د کوم شي لپاره چې تاسو پیدا شوي یئ، الله پیدا کړي یئ، تاسو هماغه کار وکوئ او فوکس او ترکیز وکوئ. خپل د ژوند داخلي نقاط د قوت او د ضعف وپېژنئ او مقایسې او مقارنې د نورو خلکو سره مه کوئ. او په دې وجه باندې هم تاسو د پوهنتون تخصص مه اختیاروئ چې ولا په دې فاکولټه کې ډېرې پیسې دي او په دې کې ډېرې پیسې دي او په دې کې پرستیج دی او په دې کې نه 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 نه. ته خپله څه کولی شې؟ دغه ډېر زیاته مهمه نقطه ده. اللهم وساتئ.